دا پروګرام ملګرو سو دغه په وجه باندې چې دنو زمونږ د پروګرام کې لګ غیف راغې د سپانی خرابای په وجه باندې چې نن نټونه کار کوي نه د سهار نه نټ خراب دی نو کدی کې کټ کوټ راځي ملګرو خپه کېږي ما او مونږ به تاسو سره په لاین باندې یو که چېرته رابطه کټ کېږي نو د هغې د نه معذرت غواړو خلپان صاحب تیاره دغه وکړه بس که دغه کاپي د ملګرو سره څه شیر کړه خپل څه کلام ورته ملګرو ته واوروئ او ریاض محمد ریاض د قطر نه دانش رزاق د دوبۍ نه سمیر محمد د بحرین نه ذوالفقار د کویت نه او سمیر محمد د بحرین نه حضرت عثمان مونږ سره ډېر سعودیا نه ټولو ملګرو ته بای دوا سلام وای اعظم خان چې دی نه هغه هم د سعودیا نه مونږ سره په لاندې خلپان صاحب زه یې تاسو دغه کوئ لږ ټایم ضایع شو معذرت غواړم ښه زه یم د کلي ته د ښار سړی زه یم د کلي ته د ښار سړی زه یم ساده او ته پنکار سړی تا چې د بڼو په غشو بیشته دی هغسې لا پروت په کټ بیمار سړی او دم له به درځمه ستاسو کلي ته دلته کې خوړلی د ښامار سړی او ښار د پښتنو کې به اوس امن شي هلته رالېږلی د سرکار سړی او خیښې ورورولۍ په بدو واړوي هر ځای کې اوسېږي یو مکار سړی ټول عمر پردو غمونو وخوړم ځان ته یم حیران زه یم غمخوار سړی ډېر اعلی کامران خان په ټولو باندې دوا سلام وای حضرت عثمان وای ټولو ملګرو ته مې دوا سلام وای مساوي خان د کویت نه اختر شید د امریکې نه ټولو ملګرو ته دوا سلام وای او ریاض یوسفزی د قطر نه ټولو ملګرو باندې سلام وای او وای چې ډېر ښکلی پروګرام دی نو ډېره ډېره مننه ریاض بای دا موږ ستاسو مسافرو دپاره دغه کړی دی او دانش وای چې کیمره لږه استاد وګرځو نو دا دانش وګوره کیمره هم وګرځوله او محیط درته دوا سلام وای سره نه ښکاري ځکه چې په تیاره کې ناست دی سمیت دي دا ټول ملګري موږ سره ناست دي او تاسو باندې ټول سلامونه وای خالد ماما ناست دی باعث او نومان خان زهیر صاحب دا ملګري خو ټول نظر محمد صاحب خو ناست دی خو موږ دمه کوو گو چې د سم ملګري چې د نو رازق غنی دي موږ سره په لاین دي نو د نظر محمد صاحب دغه کوي خو نظر محمد صاحب چې دن دغه نن چوټي ده او هغه به موږ منځ کې لږه وقفه ورکوو د هلکان دي زلمي شاعران دي نو دوی واورئ ښه جي د صحرا خزان وهلې تک ګلم تا قبول کړم زه د دې کله قابلم او ستا په غېږ کې مې سا واخست ځان مې ولید ګینې زه خو د حالاتو یو پاګل یم تا چې خپل کړم تا چې ښکل کړم نو تا ګل کړم ګینې زه خو د پشموز یو متل یم تا چې خپل کړم تا چې ښکل کړم نو تا ګل کړم ګینې زه خو د پشموز یو متل یم او ژوند مې ټول نیمګړی خوب و عجیبه غوندې معما وه تا د ځان سره چې ځان کړم کله داسې شل په شل او ډېر اعلی ډېر ښه ټانکیوال زهیر دې پوه وکړو په راز د ژوند د مینې ګینې زه خو په دې فن کې په والله چې ډېر جاهل او ډېر ښه ډېر اعلی ډېر اعلی دا زهیر ټانکیوار وکیل خان وای چې ټولو ته دوا سلام وعلیکم السلام اسف خان وای ټولو ملګرو ته سلام رازق غنی کامران خان وای چې درواز خان دی د ټولې دیرې طرف نه ټولو ملګرو ته سلام اسحاق باچا وای ټولو ته سلام رازق غنی سعود احمد وای چې ټولو ملګرو ته دوا سلام ډیره ډیره مننه او ښه پروګرام وای ډیر خروان دی نو ډیره ډیره مننه ګلزیب مو وای ډیر ښه زهیر صاحب دا دې درکړه ډیره ډیره مننه او ښه ګل ولی خان وای چې تیرې ته زمونږ د طرف نه سلام علیکم سلام ډیر زبردست پروګرام دی وارث محمود وای ډیره ډیره مننه وارث محمود زمونږ یو پوخ ملګری دی پروګرام
او نمونه خو به مخلو او د دې ملګرو دا شکریا به هم ادا کوو. موږ سره نن اختشام خانم د پروګرام کې ناست دی او دغه د خلپان صاحب تاسو د ملګرو سره دغه خپل کلام شیر کوئ کاپي تاسو پټوئ ځکه ما چې دا ملګری چې دی نو او کنه سترګې مې کاکا ته دی حضرت عثمانه کاکا به وایي کاکا هم کینولی دی خدای موږ ساتلی دی درته موږ وایو چې ته به لږ لږ غږېږي ځکه چې دا ملګري راولین دی میلمانه دی خفه کېږي او هغه کوربه دی نه به موږ اخره کې بیا وجنګو. ښه جي د زړه کندر ته راشه زړګی مې سنبال کړی د زړه کندر ته راشه زړګی مې سنبال کړی راځي به زموږ چم ته خپل پردی مې سنبال کړی. واه ګلونه یې ډېر خوښ وي همیشه یې رانه غواړي ګلونه یې ډېر خوښ وي همیشه یې رانه غواړي دا ځل یې د ګل سره ازغی مې سنبال کړی او نښه درته اچوم چې ټول عمر زما شي ته نښه درته اچوم چې ټول عمر زما شي ته مړوند ستا د مور د لاس بنګړۍ مې سنبال کړی نن یې درولم رقیبه تا به پسې ځمه زه ښه جي نن یې درولم رقیبه تا به پسې ځمه زه هغه غنم رنګه تور لالې مې سنبال کړی او راشه لږ یې وګوره هغه ساده باده بنده راشه په کفن کې یو سړی مې سنبال کړی. ډېر ښه ډېر ښه ما ته یې ویل راشه نظر چې درله مات کړمه حیرانه د یو کال نه سپېلنۍ مې سنبال کړی. ډېر ښه ډېر ښه ډېر اعلی. کامران خان د پروګرام ستاینه کړی چې ډېر مزیدار پروګرام دی نو ډېره ډېره مننه. او زهیب ملنګ وایي چې زهیر ته وایي چې اواز لږ تیز کړي اواز یې صفا نه راځي. اسف خان وایي ډېر ښه ورو کامران هم داد درکړی چې ډېر ښه. زهیر صاحب دا اواز لغونتې تیز کوي او دا مخ لږ بره کوي چې دا ملګري ستاسو سره ملاقات هم کوي ورسره ښه جي ځئ غم مې ستا د عشق په زړه خنجر دی لګېدلی او کوڅه کې زما ستا په کاڼو سر دی لګېدلی. واه نو الزام زما زرې زرې ژوندون کې ستا د مینې لکه بت جومات خانه کې په منبر دی لګېدلی. واه دا بیا ووایه. الزام زما زرې زرې ژوندون کې ستا د مینې لکه بت جومات خانه کې په منبر دی لګېدلی او پرواز د عشق فضا کې به کوم څنګه یارانو پرواز د عشق فضا کې به کوم څنګه یارانو مارغۍ هم د هوا خو مې وزر دی لګېدلی. واه دا ما ورته لوګی کوي چې معیار روح شي له رنځه دا ما ورته لوګی کوي چې معیار روح شي له رنځه قسم ده چې په ده زما نظر دی لګېدلی. واه تور باڼه د تورو سترګو دي تیرونه دي ورېږي تور باڼه د تورو سترګو دي تیرونه دي ورېږي هوسۍ لکه ښکار شوی مې ځیګر دی لګېدلی. واه غمګین زهیر چې بېنوا دې کړو داسې رنګ ته ښکاري لکه قاتل غوندې ماښام نه سپین سهار دی لګېدلی. ډېر ښه ډېر ښه. ریحان صاحب هم موږ سره په لاین باندې شو او زهیب ملنګ هم دله داد درکړو. اسف خان هم وایي چې ډېر ښه رواره وکیل خان هم وایي چې بابا او دغه دا ډېر ښه شاباس. او اوس زه دغه د پروګرام لږ ملګرو ټاپ ټاپ ته زهیر صاحب نو زه هم که ستاسو خوښ دی نظر محمد صاحب نه پکې یو پنی یا یو مزایه غوندې واورو اندې دغه کې به لږ ژوند را پیدا شي او دا ملګري چې دي نو دی ډېر دغه هم کوي هلته نه که نه فرمایشونه هم راځي ما ته نو نظر محمد غمګین صاحب د دې مې پله لږه ښکلا سیوا کړي. پتوک ماخلا تلل خدي پتوک ماخلا تلل خدي په میزان ورکول خدي مسلمان نه انصاف لاړو اوس یورپ ته وتل خدي. واه ډېر ښه. کافر بدکاری جنت کې په دوزخ کې سېزل خدي رور د رور حق خوري په مینه داسې رور پرې ښودل خدي او دا خندا خو لباسي ده بې خندا نه جړل ښه دي په سرو ګلو ګنګوټ ناست دی بلبل باغ نه شړل ښه دي محافظ دې اوس خپل ویلي محافظ نه ساتل ښه دي صرف خپل بچي دې واخله
او پردي نه لویول ښه دي هر یو ظلم په مونږ کېږي دې ژوندون نه مړېدل ښه دي زه غمګین نظر روژه یم دا روژه ماتول ښه دي ډېر ښه ډېر اعلی پرنس افتخار امین وایي ډېر ښه استاد یې ډېره مننه او زهیب ملنګ ستا فرمایش به کاکاجي ته وام لږ وروستو کاکاجي د آیات ساته وایي د بیزي هغه کیسه نه ورته کوي سلیمان هم داد ورکړی ملګرو له پرنس افضل خان وایي ډېر ښه ډېره مننه ګلزیب هم وایي کاکا ډېر ښه نو ډېره مننه زرنواز خان چې دی نو هغه هم ټولو ملګرو ته دعا او سلام را لیږلي وعلیکم السلام او او وکیل وای چې ډیر اعلی خان جی او سب خان هم داد در کړی دی او زرکا اسد فیض الاسد هغه هم درله چې دی نو داد در کړی دی او کامران وای چې ډیر ښکلی پروګرام دی ډیره مننه او ذوالفقار یوسفزۍ د طرف نه ټولو ملګرو ته دعا سلام زهیر صاحب خلپان دا پروګرام د خلپان نه دی خلپان تا سره چې دی نو مونږ دغه کړی ملګری کړی دی التاب زمونږ یو انډیوالو هغه وایي چې ډېره مننه د سلام او وایي ډېره مزه یې کړې ده پروګرام ډېره مننه التاب خان زهیر ته به دمه بالکل نه کېده خو دی غیر رسمي راغلي پروګرام ستا دی ښه زه د ملګرو سره دغه زه بس ته اړم یې چې تر کومې اړم یې نو تر هغې اړم یې ګنې خاجي زه سیده زما په ځای مې به احتشام بھائی وایي که نه سیده زه احتشام بھائی حافظه تیزه ده هغه ته په یاده ډېر یاد دی احتشام بھائی وکشه دا هغه شعر تاسو مې کشمیر نه راغلی که نه ستا د سینې په مینارو باندې سجدې خوند کړي او ستا د تندي په محرابونو مې بوسې خوند کړي دا ستا د غېږې په خلوت کې د سکون وظیفې دا ملنګي د ریاضت د نیمې شپې خوند کړي او په خوله خاموشه نظرونه تږي تږي کتل په خوله خاموشه نظرونه تږي تږي کتل د جانان سترګو سره دا مراقبې خوند کړي په پستو لیچو پوس مړوند باندې خوبونه د یار بلا د فکر او د خیال استخارې خوند کړي په پستو لیچو پوس مړوند باندې خوبونه د یار بلا د فکر او د خیال استخارې خوند کړي زهیر د ځمکې خبر نه دی او په ستورو ګرځي زهیر د ځمکې خبر نه دی او په ستورو ګرځي ویل د هغه د لیونتوب دا فلسفې ماجد وایي چې په ټول محفل باندې زما سلام التاب خان ډېره مننه وایي ډېر ښه پرنس افضل خان وایي ګډ ډېره مننه او وارث محمود غیب دی د لاین نه ښه نظر کاکا ته وایي ډېر ښه وا ډېر ښکلی ډېره مننه او ملګري خالد ماما تاله خوب درځي او که ولې یاره او دا ملګري ناست دي خو سور پروګرام دی ته څه ویل غواړې یاره ښه اختشام خان دا ملګري دغه شوي دي دی به لږه دمه وکړي او تاسو څخه که څه ایټم میټم تیاري نو بس دغه کوی چلو یې ښه غمګین صاحب اجازت دی ټول نه مخکې خو ټولو ملګرو ته سلامونه د آباد نه چې څومره ملګري زموږ بهر هغې ته د مینې او د خلوص نه ډک سلامونه دا یو د غزل څو شعرونه به ورسره شریک کړم په شور به د مینو بیاباد ماته یاد شي په شور به د مینو بیاباد ماته یاد شي خاموش غم وهلې نن کوڅې د پښتونخوا کې شامله په وینو سره ده لوپټه په وینو سره ده شامله په وینو سره ده لوپټه په وینو سره ده سرتورې نن ولاړې پښتنې د پښتونخوا کې ډېر زر به لیبنې شي ارمانه فکرمنه ډېر زر به لیبنې شي ارمانه فکرمنه راپېښې درته ډېرې کشادي د پښتونخوا کې کوم طرف ته ګورم حادثې د پښتونخوا کې ډېر ښکلی ډېر زبردست چې ستا یادونه نیمو شپو کې راځي زهیر صاحب بل داسې
چې ستا یادونه نیمو شپو کې راځي اوښکې مې ځکه په لیمو کې راځي څوک دې یو څاڅکي پسې کړلی بني څوک دې یو څاڅکي پسې کړلی بني چاله بېسیاره په کاسو کې راځي د مور او پلار په قدر نه پوهېږي د مور او پلار په قدر نه پوهېږي رب به څنګه مې ظلمو کې راځي او هغې د ځان سره نن داسې ویل هغې د ځان سره نن داسې ویل د ارمان شمېر هم لیبنو کې راځي او اوس یو بل غزل در سره شریکوم زموږ یو تکړه ملګری دی د شعرون کډیبال تا تیار دی چا پکې مال چا پکې سر تاوان کو چا پکې مال چا پکې سر تاوان کو اوخه یې سب کې رهبر تاوان کو دا غیار یو کوسس ربینو نکړه دا غیار یو کوسس ربینو نکړه زما خو سواد بلان اختر تاوان کو بیگا مې داسې بدرنګ خوب لیدلې بیگا مې داسې بدرنګ خوب لیدلې چې پښتونخوا مې په خبر تاوان کو ما شامله باید د جدت په دور کې ما شامله باید د جدت په دور کې پښتني پیغلې مې ګودر تاوان کو چناب نیلاو ته سلامت بهیږي چناب نیلاو ته سلامت بهیږي مونږ به سین سزور پر تاوان کو د خار جانان رنگین ماښام باندې د خار جانان رنگین ماښام باندې خیر د شعرون کا مازیګر تاوان کو دا خپل د سره یو زهیر سے دوایه سو شعرونه دي ما په خپل عشق کې مبتلا کړه ما په خپل عشق کې مبتلا کړه جنت را ته دنیا کړه زما د زړه نه هر یو خیره لرګه زما د زړه نه هر یو خیره لرګه لکه ماشوم مې زړه صفا کړه زما د زړه نه هر یو خیره لرګه لکه ماشوم مې زړه صفا کړه چې د ظلمونو مخنیوی وکړم چې د ظلمونو مخنیوی وکړم هر یو پیرغون لمې موسی کربا تمې ارمان لدا ارمان پورا کا تمې ارمان لدا ارمان پورا کا پرلیس پرلې مې پښتونخوا کربا دا یو شعر دې ټول مرګو ته ډالې کوم تورا کپوسه د لورا خدا تورا کپوسه د لورا خدا تورزنه خور د دله روره خدا واو دا جنې په ولې د اسمان په ځای قدم نګدي دا جنې په ولې د اسمان په ځای قدم نګدي یو چې د خایسته بل خور د زورور وي زور د زورور وي کور د زورور وي مهرباني جی دا احتشام ارمان مونږه سره ډېر ملګری په دغه باندې وکیل خان وای چې ډېر ښه احتشام پای ډېر مننه او حمزه خان وای چې سلام استاد علیکم سلام ګل نواب وای ډېر ښه ماجد وای زبردست ډېر مننه زیب ملنګ وای چې ډېر ښکلې شاعري ده ډېر مننه او وارث محمود وای چې ماشاءالله ډېر ښه احتشام رور ډېر مننه منظور خان وای چې سلامونو ټولو دوستانو ته ډېر مننه رور او دا خلپان ځکه نه یاره ته د ملګرو تاسو د پروګرام کې ژوند نشته د پروګرام کې ژوند پیدا کوي زه کله خواږه وایم زه کله خواږه وایم زه کله تراخه وایم ځان سره ګویا شمه یار ته چې به څه وایم یار ته چې مخ ستون کمه بیا ورته هغه وایم رقیب سره مې نه لګي سم ټکي کاږه وایم بچی رانه چاپېره شو زه ورته کیسه وایم حیران سره دوکې کوي زه ورته ساده وایم زه ورته ساده وایم دا خلپان حیران او موږ سره د قطر نه ریاض روی ویری نایس ډېر مننه دا زموږ پوخ ملګری دی د پروګرام د کتو او ذوالفقار یوسفزی وای چې زبردست ارمان صاحب ډېر مننه ستاسو د مینې او نظر محمد صاحب یاره خو پوره به نشي دا ملګري فرمایشونه غواړي انو که د بیزي هغه ورته وایه که د ویزې ورته وایه چې هر څه ورته وایه هغه خوښه ستا روسه کم وخت چې په سترګو مې دلبر لګي
کوم وخت چې په سترګو مې دلبر لګي هغه ورځ په ما باندې اختر لګي او غشي د بڼو چې وروي اشنا غشي د بڼو چې وروي اشنا دنه مې سینه کې د زړه سر لګي او سپین سپین ننګي چا تخکاره نه کې سپین سپین ننګي چا تخکاره نه کې او دې باندې د خلکو خراب نظر لګي سپین سپین ننګي چا تخکاره نه کې او دې باندې د خلکو خراب نظر لګي او دا یو سودا مې زړه نه نوځي دا یو سودا مې زړه نه نوځي څوک به د ملګری د بستر لګي ډیراله او زغمګین نظر ځکه ناکام کوم یار مې د ورکوټې هسستر لګي ستر لوی ته وایي زغمګین نظر ځکه ناکام کوم یار مې د ورکوټې هسستر لګي فضل پکار وای نظر محمد لالا ته سپیشل سلام کوم او اختر شید وای چې مضمون ته کی وای چاچا نو اختر شید خان جی خواریو دغه چې دنو مستی او زهیب ملنګ نن بالکل پروګرام نه خوځینا انو ډیر مننه خا وکیل خان او خان دل ډیر خان جی خاده دغه سره او ډیر خوشاله شو او ملګری چې دنو ټول موږ سره ناستي زهیر صاحب تخپل تیارې کوا دا زمونږ راروان ناظم د صدام خان او دا متی عمراغه متی ته سمال لاغله د نن لیټو او خالد ماما خالد خان وای چې نایس جی ډیر مننه او حمزه خان وای واجه ملنګان خان اومس ملنګ ټول ته السلام علیکم سلام خان زهیر صاحب خاجي تخپل کا دغه جاری ساتي خان لالا جی ما سره اخیری غزل ده خاجي ما سره سنشته په تیزه وایوارل ریبار ورشه چې جانان فیصله سوکړه او راضی کنه راضی درمان فیصله سوکړه نو هسه مدام لکه وینه به مې پزړوي اخته کترنه اوزي د ارمان فیصله سوکړه او زړه خو سخت لکه سندان د چرمات بنشي وای کنه د یار زبان فیصله سوکړه او مدام بد وی زړه نیولې ک بهار به هم وي وای زما د زړه خزان فیصله سوکړه او سیر گریوان غمگین زهیر د ادا د مینه سیر گریوان غمگین زهیر د ادا د مینه او خیمات استا گریوان فیصله سوکړه ډیر خور زبردست پروګرام خو ډیر ښکلی روان دی او ملګري مونږ سره چې دی نو د یو بل نتیز دي هغه حمزه بابا وای نظر محمد صاحب وای زه حمزه بسه درته د ښکلي یار صفت کوم او ګوړه که د هر طرف نه وسکې خوږوي نو چې د هر یو پروګرام مونږ اورو نو هغه ډېر زبردست دی ښه زرنواس وایي چې زبردست ډېره مننه زیبه نومان دې صحیح که ښه جي خلپان صاحب دا د ملګرو سره دغه شریک کوي زهیر خو چې ما تیاری نه ده کړې انو دا خو ښه خبره نه ده ځکه چې دلته خو مونږ یو هفته مخکې دغه کړی او ملګرو ټول د ده انتظار وکړو انو خو دا ښه رضت د ده کمې به تاسو پوره کوئ یو آزاد نظم دی دا څنګه خلپان صاحب یو آزاد نظم دی د مرغوس کې یو کور کې اور لګېدلو نو هغې ورځو کې لیکلی ومه موږ سره خوا کې یو کلی مرغوز یادېږي څو ورځې مخکې یو حادثه شوې راته هغه یادېږي لیکلی نه شم زړه مې ډک دی او ډېر زیات خفه دی په دې عجزانو غریبانو ټول مخلوق خفه دی وړوکی کور خو د ډېرو خوشحالو ډک و مشران هم پکې هم د وړو ډک و چې ناڅاپي د دی په کور باندې ماتم راغی دنیا آباده ټوله د دی په کور باندې قیامت راغی ناڅاپه اور ولګېد او سرې لمبې جوړې شوې ناڅاپه اور ولګېد او سرې لمبې جوړې شوې یا ښه خوشحاله ناستو یا چغې سورې جوړې شوې
په سرو لمبو کې د یو کور 8 کسان سوځېدل چاپېره منډې وې کوڅو کې د خدای بنیان سوځېدل چا به اوبه راوړې او چا به اوبه اچولې چا مریضان بهر کول چا پې کپړې اچولې حال دا چې هره ورځ یو جنازه به کېده نیټې پوره وه اورې به نه و دا خبره کېده ټول سوځېدلي د دې کور 2-3 کسان بچو نصیب بوتلی و بازار ته په نصیب بچو چې کم بچو د هیبت نه یې چغې وولې د کلي خلکو ښه په نره باندې منډې وولې ای د جهان خالقه مونږ باندې لږ رحم وکړې مصیبتونو نه مو وساتې خپل کرم وکړې چې کم مړه شوي خدای پاکه مغفرت یې وکړې چې کم بچ شوي خدای پاکه حفاظت یې وکړي ډېر اعلی ډېر زبردست وایي ریحان صاحب وایي چې د مراد د طرف نه سلامونه قبول کړئ نو وعلیکم السلام د شیر غلام محمدی کرا او ذوالفقار یوسفزئی وایي چې شیر غلام محمدی کرا بالکل نظر محمد صاحب خلپان خود غم یو نظم راته دغه کو نو گوچ ملګری خپه کړو انو زوام چې تاسو ته یو مزایه غونته دغه را خوشه کوي دوکه شوم ملګرو یو بیزه مې واغستله ما کور ته راوستله دوکه شوم په خپله دا لیک و د ازله خالی نه و د چله بې نمبره غږېدله ما کور ته راوستله شروع یې کړې نارې د یو بله تارې اوازو د سپېرې د غوږ پرده به یې شلوله ما کور ته راوستله په دې وکړئ یقین د پچو مشین کتار به د پچو چیله به تاوېدله ما کور ته واړه چې شو خبره په ټولو شاختره پوره راغی لښکر د ایموګینه پرانیستله ما کور ته راوستله وړو بوتله سرله د دې کندې کمبرله یو څو څنګه یې کړې ماتې دی پیسه مو پړسوله ما کور ته راوستله خوشحاله شوم ډېره کپیو کې یو سیره پیاله یې برابر کړله چې مونږ ولشله ما کور ته راوستله پیمانه په بیزې شوم طلب کې د ویزې شوم غمګین نظر ته خلاص چې چاړې پې راغله ډېر اعلی پیزاب له پکې خوب هم ورغې په اخترشه ده او زرنواز پکې وخانده ډېر زیات په دی باندې ډېره ښه ولګېده او اسب خان دي د یم ډېر ښه پې ولګېده کمنټس یې ډېر ښکلي ورکړه خلپان صاحب ټوت پیس هغه به بیا وروستو اخیره کې وایي خلپانه ته څه دغه ووایه سنجیده غوندې دا ډېر خلک چې دی په میک اپ دوکه کول کوي که نه ټوت پیس پورې به هغه د سپرلي مستې هوا کې را ژوندې شومه زه خوشحالي مې نصیب نه شوه په غمونو کې زلمی شومه زه زه لا وړوکی یم په څه باندې هم نه پوهېږم خو د یارانو لاس راکړی ګړندې شومه زه په کومه لاره چې به ستا نه ستا خوشحالۍ شو کېدې زه په هغې لار کې زرغون شومه ازغې شومه زه ځان مې اوبه کړو د سینګار سیز مې د ځانه جوړ کړو په دوکانونو کې خرڅېږم بنګړې شومه زه د پلار او مور سترګو کې هغسې ماشوم یمه لا د نورو خلکو په نیز باندې سړی شومه زه ډېره موده پس یې ومنل او ویې راته حیرانه بس که ستا زړګې شومه زه ډېر اعلی ډېر ښه ډېر ښکلی او خاجي نظر محمد صاحب دا پروګرام به بوتلل غواړي مخکې انو اختشام ته څه ویل غواړي که څه پکې ووایه شینو راکه د خپل کور کلي ډریس بدماشانو ته ونه ښایي خپل پلیس
او ستا دیدن زما نشه شو نشهیي شو چې را نشي وم په دواړو لاسو پیسه راته وایي زړه دې صبر که بوډا شوې ورته وایم را سره ولګه ورېسه او عدالت د مینې څه شي ورته ځمه کوم دې سره په مینه باندې کیسه او دا درېمګړي ځان نه لرکه در روان یم زړه مې چوېږي ما نیولې دی پلګیسه او تکه توره سنگار باندې خسته شي تکه توره سنگار باندې خسته شي لکه واچې چې زړو جامو ته لیسه او زه غمګین نظر د دې باندې دوکه کړم بیګا سبا کوو به د ټوټ پیسه ډېر ښه مدثر برازیل نه وایي دوا سلام او علمزیب د دوبۍ نه موږ سره دی خجي دا یو کتاب د زوی صاحب ته ډالۍ کوم او بلکې ټول ملګرو ته کنه ختم شو کنه تاسو نه پروګرام خو لا چالو دی ګلزیب وایي چې کاکا ته ووایه چې یو نوې غونډې شی ووایي راته وایي به درته ولې به نه وایي دا پروګرام ستاسو لپاره دی او افضل یحیی ډېره مننه وکیل خان وایي ویری نایس او اختر شید امریکې نه وایي ډېر ښه چاچا اوس راځو ملګرو کمنټس خپل جاري ساتئ د اختشام طرف ته راځو چې اختشام څه وایي حضرت یو دوه شعر د زویر صاحب تاسو ته ډالۍ د ژوند په لاره تلو له یو اشنا خو به پکار وي د ژوند په لاره تلو له یو اشنا خو به پکار وي د تورو شپو له رڼا خو به پکار وي زخمي زرې خواره پراته وي زخمي زرې خواره پراته وي چې اوسې مساګانې مسیحا خو به پکار وي دا یو بله کتاب چې کومو خلکو بدامنۍ کې یو کردار لرلو چې کومو خلکو بدامنۍ کې یو کردار لرلو اوس هغه خلکو نه د امن فرښتې جوړ شو زمونږ نه وینې تویېدلې او چا هېڅ نه ویل زمونږ نه وینې تویېدلې او چا هېڅ نه ویل د چا په دوست اسکو بدا کیسې جوړې شوې ډېر ښه او مدثر د برازیل نه وایي چې خلپان ته سلام وعلیکم سلام او علمزیب د دوبۍ نه کاکا ته وایي چې ماماجي ډېر ښه ډېره مننه او مدثر وایي زبردست اختشام یار ډېر ښه مدثر د برازیل نه ډېره مننه خوریا او شیر زمان چې دی نو هغه هم موږ سره په لاین دی او توکیر احمد خان هم موږ سره په لاین دی او دا دې ورکړي اختشام له نظر محمد صاحب تاسو ته بورغې دغه کې دغه یاد نه دي خلپان له دا نظر محمد صاحب تیار نه دی انو تاسو دواړو کې چاري او ملګری تیاری که زهیر صاحب زبانی سے یادي زبر ته خیر یو بلوم دی رنگین سی او زوره دا ګوري د شهرو ملګری د مې ترایات چې بده کې سم میسج دی سم پیغام دی کنه او تاسو چې کوم کار دی نو یو خو پیغام ورکول دی خپل ملګرو تاسو ملګرو ته د فیسبوک په لارې چې تاسو سره ملګری د پروګرام ګوري تاسو دوی دی زما په خیال چې دې کې سم میسج دی نو شهرو ملګری زموږ وای مدثر وای ساکب ته دوا سلام علیکم سلام او وکیل خان وای چالیم ته وا چې تپکم سوایا او توکیر احمد خان وای صدام غله د خاجي ها درد لره ټکور یو د مرهم سره وکړې کو درد لره ټکور یو د مرهم سره وکړې کو سیزو بټوبا د کلام سره وکړې کو او زئی چې بوګنمون کې ما خامونه پکې وسیزو زئی چې بوګنمون کې ما خامونه پکې وسیزو روکه دانستی په دردونه پکې وسیزو دک د نفرتونو نه ټولونه پکې وسیزو کرکه ادم خور نه د ادم سره وکړې کو سیزو بټوبا د کلام سره وکړې ډېر ښه ډېر اعلی ډېر زبردست تاسو یاره ډېر لرې رانږدې شئ له غونډې که نه مدثر وایي چې ټول محفل ته زما د طرف نه سلام ریحان صاحب د پروګرام ستاینه کړې ده ډېره مننه او
امیره ته ګورې نن ډېر لرې ناست دی ښه ښه نظر محمد صاحب د بور هغه درته وایم ملګرو په کلي کې ډېره سخته روړه ده نو نظر محمد صاحب سره مازدیګر یو کس میلاو شو نو هغه ورته یاره وي اوبه هم نشته او باران هم نشته وي غنم هم کرل غواړي نظر محمد صاحب وي چې یاره دې پسې به زه څه پروګرام برابروم نو هغې پسې څه دغه جوړ کړی دی نو هغه به تاسو سره شیر کړو او خاص کار وایي د زمیندارو دپاره اوبه که دې وي کمې ته په دې خبره غور وکړه او خپل پټي کې بور وکړه اوبه که دې وي کمې ته په دې خبره غور وکړه خپل پټي کې بور وکړه زه یم د توډېري کومه خخواري چلیږي مو لاټري که کار مو غلط وکړه چمګاون کې خیر دې شور وکړه او خپل پټي کې بور وکړه زما نوم د عثمان بل رور مې د فرمان لرو مونږ دوستانه پوخبور به درله وکړو ماما پوخبور به تاله وکړو خو ماما د پیسو زور وکړه خپل پټي کې بور وکړه اوبه به وي دریاب پټی به کړي سیراب همیش به وي شاداب غنم جوار به وکړي بندوبست د تېره لور وکړه او خپل پټي کې بور وکړه چې فصل کې سنباله تیوخ که د خایماله مدام به وي خوشحاله بیا و پکې چکرې کاکا سیل د لوی لاور وکړه او خپل پټي کې بور وکړه بخشش راته هزاره تمام یې کړلو کار اوبه به وي بېسیاره اوبه به نه ختمېږي اوبه خور د تره ورور وکړه خپل پټي کې بور وکړه غمګین نظر مې نوم دی هر چا ته ښه معلوم دی ویلې مې نجوم دی بیا راشه ټانکوی ته یو له شل بورونه نور وکړه مدثره ستا سلام چې دی نو محمود ته ورسېده په خیر علي دې ورته ورسېده واپس لاړ دا ګور دادا د اوس راغی میپل ته میپل په ختمېدو ټایم کې دی او دادا پته نشته چې چېرته تللی او دادا چېرته تللی وې زه هر سر خورې راغلی وو دعا سلام وعلیکم السلام خدا تعالی پروګرام چې موږ نن کاندم کو استاجی بس خاموش یارا السلام علیکم پرنس عباس استاجی دا وایي په دې راټول کا نظر محمد صاحب دا ملګری تاسو ملګرو خپه کېږئ ما چې کوم پلان یې خو زمونږ پروګرام چې کوم انچارج دی نو هغه وایي چې ټایم ختم شوی دی او پروګرام راغونډوي نو دا د نظر محمد صاحب اخیری کلام دی دا په شوق سره واورئ انشاءالله زموږ غټ پروګرام دی که خیر په شوق وګورئ ډېر شاعران به راغواړي او بلې دغه له وایي چې دی نو راروانې راروانو دغه چې دی پروګرام نو وایي چې هغې کې ښه مشاعره به یې دلته درانه انو ان شاء الله ستاسو لپاره به موږ ښکلي پروګرامونه راوړو او مازدیګر مې د طرف باټیو پروګرام هم لایو کړی دی ها جی او لس دوله شاعران به راځي دا رونو مجلسونه باندې ملایانو لږ دغه راغستی دی د دې وجې موږ دا شاعري شروع کړه انشاءالله پخوانی دغه به و استاد راتلونکي ترمس یاره دغه دوه راغلي دي پرتې دي د کټ د لاندې پروګرام برابر دی ښه اختر شاید وایي چې حاجي صاحب نه ترمس والی ما ترمس راغلي دي ښه نظر محمد صاحب دا دغه ګپ لږ بس کوي دي نظر محمد صاحب ته لږ وخت دی ښه دا فرمایش ده
څومره سادهګانو که نه مونږ چې ماشومانو او دواړه به شملو پسې بابا کره روانو مونږ څومره سادهګانو په لاره چې راتلو به بې حده یریدو به داوی به مو یو بل ته چې دی بیره کې پیریانو مونږ څومره سادهګانو په نسو به په جنګ شو رضا به هغه درنګ شو بیا لاړو به دانوله زمونږ چم کې بټیارانو مونږ څومره سادهګانو او ټکره به خوړله په تورتار به وتړله پخپله به بیا ښه شوه نه به پخپله به بیا ښه شوه نه علاج نه ډاکټرانو مونږ څومره ساده سکول نه پټېدو به بېواره ډبېدو به غمګین نظره سوچ که بې حده څومره روانو مونږ چې ماشومانو ډېره فرمایش دی چورلا بابا هغه چورلا بابا ووایه بس بیا مې دغه وکړو زه ته ته وایه څه زه راوباسم خیر دی راوباسه ملګري به انتظار وکړي ملګرو پروګرام اخیری مرحلو کې روان دی او ان شاء الله چې را روانه دغه کې هفته کې د مشاعرې پروګرام مونږ جوړ کړی دی انو میپل د اجرې کې به زمونږ مشاعرې او دې له مونږ چې دی نو لکه ملګري ډېر په شوق کې دي او جذبه کې دي نو دې له به مونږ ښکلي ښکلي شاعران راغواړو او ان شاء الله هغه پروګرام چې دی نو هغه به تقریبا 2.5-3 غنټې وي نو هغه به لایو تاسو ته مونږ ښو او که ستاسو د دې ملګرو د دې پروګرام په باره کې څه ښه رایې څه ښه آیډیا وي چې دا پروګرام پې زمونږ اخیسته کېږي نو خپله کمنټس کې خپله رایه راکولی شئ بس دکه زمونږ پروګرام هم په باندې 8 بجې د جمعې په ورځ باندې اختتام وزیر دغه غزل دی وایه پخوانی دغه دی چې ماشوم ما به تاسو کره شپې کولې دواړو به څنګه ښې د ګوډ بابا پېښې کولې په یو خپه به شو روان تې زرګوډۍ به وهه چې به را پرېوتو کندل به دې ادې کولې او یو لاس کې ګوډه په بل لاس کې به سوکړک نیولې د چاټۍ خوا کې به ناس یا به شملې کولې او تا به نوکارې لګولې ما دې سر شو کوو چې د جړل به تا جړا کې به خیرې کولې او په ځای ولاړ به وو مونږ به وې چورله بابا په ځای ولاړ به تاوېدو مونږ به وې چورله بابا کاږه واږه به وو روان مونږ به نخرې کولې او مونږ به چنه ورته وهله چې به لوی وده شو درواني لبې به اکثر مونږ د غرمې کولې او بې درواني نه به بل کار نه و غمګین نظره نو یو وړو به مفلارانو ته ګیلې کولې نظر محمد غمګین صاحب د دې اخیری نظم نه وروستو زه د ټولو ملګرو نه اجازت غواړم که په پروګرام کې داسې خبره راغلی چې د چا پې زړه خفه شوی نو د هغې د نه معذرت غواړو دا پروګرام مونږ ستاسو دپاره کړی دی د ملګرو مسافرو دپاره هم کړی دی نو خفه کېږئ به نه او که د چا څه قسم رایي نو هغه مونږ ته رالیږلی شئ او زمونږ د پروګرام انچارج چې کوم دی نو هغه وایي چې را روانې جمعې له مونږ والا د ښې درانې مشاعرې پروګرام کړی دی او که څوک چایس کوي مونږ سره او دغه کېږئ میپل کې شریکېدل غواړئ نو راځئ او اوس د اجازت غواړو د الله په امان کور مو ودان شپه مو په خیر او بس غم د ډاډې لاندې کوئ مسافر ورونو او بې غمه وده شئ ځکه چې چوټۍ هم تېره کړه او سهار به ډیوټۍ له ځئ السلام علیکم